رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے عموماً 8 رکعت تہجد کری تہجد اخیر شپه کې کېږي 8 رکعت تهجد یې کړي دي رسول الله مبارک نو دوم کولی شي څلورم کولی شي شپږم کولی شي عایشه بیبي فرمایي چې رسول الله مبارک کړي دي او 8 رکعت تهجد کوي او ښه په قلار او په تهجدو کې به دا فایده وي چې دغه وخت کې رب العالمین په یو خاص کیفیت او په یو خاص حقیقت باندې اعلان کوي او سوی څوک شته من یسألوني چې مانه وغواړي چې زه ورکم څوک شته چې مانه بخښنه وغواړي او زه یې وبخم واه واه الله په خپل آواز کوي څوک شته چې بخښنه وغواړي زه یې وبخم څوک رزق غوښتونکی شته چې زه روزي ولا ورکم ورته خلک وایي روزي مې تنګه ده روزي مې تنګه ده روزي مې تنګه ده نو د رسول الله مبارک په خبر عمل ولې نه کوي چې روزي دې تنګه ده پیشمنی پاسا او نفل وکا او الله نه غواړه او دا وکي زموږ باباجي د خدای پاک وبخښي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به یو ټکی وي هغه به جړل دی پیشمنی کې قسم دی جړل به هغه جړاګانې ما ته یاد دي اوسمه چې پیشمنی به پاسې نو خدای ته به په جړا او جړل به او ذابه تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما یا الله زه دا ګناه خو ډېر زیات خراب کړم دا خو په ما ډېر لوی بوج شو خو الله چې د خپله ګناه مې ستا مغفرت سره مخامخ کړه چې د ما ګناه ډېره ده که د خدای مغفرت ډېر دی نو الله د ما د ګناه نه ستا بخښنه بیا ډېره زیاته ده او بیا به څه وی یا الله مونږ تا ته نه دي ویلې چې دا آواز وکړه دا ستا پیغمبر مبارک فرمایي چې الله په خپل آواز کوي مونږ خو تا ته نه دي ویلې ته په خپله وایې چې ما نه بخښنه وغواړی چې وبخم نو زه درنه غواړم مې بخښه که مونږ خو نه دي ویلې چې ته وایې چې سوال وکړه الله تا ویلي دي چې ما نه سوال وکړې چې درکړم نو زه سوال کوم که نه راکړه اوس که او الله مونږ خو نه دي ویلې چې رزق مونږ خدا نه دا سوال نه دی کړی چې ته داسې ووایه تا په خپله ویلي چې څوک روزي غواړي نو وله ورکومه نو الله روزي م غواړم ماله روزي راکړه پیشمني پاسې تهجد وتا کبر دې سره ختمېږي دې کې عجزي پیدا کېږي دغه وخت داسې وخت دی چې د ریا نه لرې دی څوک به درنه نی خبر او ته به د رب العالمین عبادت وکړې دا د خوب د خوند د خوب ټیم دی او چې د خوب د خوند دا ټیم الله له ورکړي الله څه وایي اوهو لذت النوم د خوب خوند یې پرېښود او ما ته مخامخ ودرېده دا د ما سره جوړ ډېره مینه ده نو الله به در د هر څه قبول کړي انشاءالله نو تهجد او تراویح دا کوئ صحابه کرام به څنګه کولې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې نو روت بار د اعتکاف د غځای نه نو چې روت صحابه په جومات کې نو ورته د جمع تهجد یې ورته په جمع وکړل دې ته مینه وایي ته وایې دا څوک نه ودرېږي هغه خلک صحابه چې واپس شو یو بل ته الوي چې بیګا مو د حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دي نو ښه تاسو دا کړي دي ورېږې مونږ به ځو نو په بله شپه نور هم راغلل نو رسول الله مبارک ورته راووته نو تهجد یې ورته په جمع وکړل نو هغوی چې خواره شو نو هغوی دا بیا خلکو ته وایي چې مونږ خو حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دي نو په بله شپه جومات د خلکو ډک شو دې ته شوق وایي او هور نبی علیہ السلام سره تاسو تهجد په جمع کړی دي ورېږې مونږ هم کوو جومات مکمل ډک نو په بله شپه رسول الله مبارک راونوته سحر راووته نو صحابو ته څه او صحابو به څه چل کوو چې کوم هغه پوزکې ځان ته تو کړی و د اعتکاف دپاره نو هغه یې داسې په کاڼو باندې ویشته چې که نبي علیه السلام ودي چې راویښ شو مونږ ته جمع وکړي دې ته شوق وایي د مونږ به څه شوق دی مونږ خو روجې لوی سړی به یي سنډه روجې به پې فرض وي او پلار او مور به ورته وایي مه نیسه مړ به شې د خدای دې خیر مه نیسه ناجوړه به په تا له نه وړي په تا نه وړي ولې نه وړي چې بالغ دی خو اوړي به که صحابه به څه چل کوو دا واله ماشومان دا پوټیني ماشومان چې دا روجې پې فرض نه دي د روجې په غاړه ملا نه دی تېر ډېر ماشومان دي دي ته به یې روجې نیسئ نو چې داسې غرمه به شوه نو په ژړا به شو ماشومان خو ژاړي وږي شي تږي شي نو د لوبو څیزونه به ورته مخې ته کېښودل چې دا ماشوم په لوبو کې ماښام ته به یې وخورسئ ماښامه پورې به په لوبو مشغولول او روجې ته به یې رسول په روجه څوک نه مري یو سړی بیمار دی هغه به راته انشاءالله که مقابله جمعه کې به راته ووایم چې چاله چې یو سړی ډاکټر دونه به راته وایي چې مسلمان ډاکټر هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روجې نیسي ګورې هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روجې نیسي چې هغه درته وایي ته بیمار یې روجې مه نیسه نو بیا خیر
باید سړی د شوګر دونه خطرناک بیماری چې د هغه د شوګر لیول لاندې نه پاتې کېږي، برقرار نه پاتې کېږي، هغه بیا د مرګ خطرې، د بېهوشۍ خطرې، او ډاکټر ورته یې مه نیسه. خیر دې ټیک ده، نه دې نیسي، دې به څه کوي؟ نو بله جمعه کې به راته دې تفصیلات که خیر انشاءالله وي. بعد د شوګر بیماری او خروجي نیوي شي، هغه وایي زه پکې نیوي شم او نیسي هم. باید د ګردو بیماری روجه نیسي پکې نیوي شي، هېڅ تکلیف ورته نه. باید د ګردو بیماری که روجې نیسي ګردې فیل کېږي. نو دې کې د عالم نه تپوس مه کوئ، بس هغه ډاکټر هغه طبیب چې هغه په خپله روجې نیسي مسلمان یې، هغه نه تپوس وکړئ، هر چې راته څه وایي په هغې باندې عمل کوئ. نو د مارونو خبره مې دې پورې کوله چې صحابه په خپلو بچو داسې روجې نیولې. یو بله واورئ، نبي کریم صلی الله علیه وسلم به صوم وصال کو. صوم وصال څه ته وایي؟ یوه هفته به پرله پسې روجه وه، میانس کې به نه ماتوله او پېشمني به هم نه کو. نن به یې روجه کړه، غونډه به یو شان روانه وه، یوه هفته 3 ورځې 9 ورځې یو شان به روجه وه. اخره کې به یې ماته کړه، نه به یې ماښام ماتوله، نه به یې پېشمني کو، نه به یې د شپې خوراک کو. خوراک نسکاک نه، د خواهشاتو نه به مکمل ځان ساته. نو صحابو چې دې ته وکتل، الله رسوله مونږ ته هم اجازت راکړه چې مونږ هم داسې چل شروع کړو. وی تاسو به نه کوئ. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به صوم کو، روجې به یې نیسې د وصال، او صحابه به منع کړ ینهى عن الوصال. صحابو ته به وی چې تاسو به نه کوئ، لیکن د صحابو مینه څونه وه؟ واوره اوس هغوی الله رسوله انک تواصلو، ته چې وصال کې په مونږ یې ولې منع کې؟ و انما یطعمني ربي ویسقیني، ماله خدای پاک خوراک او اوبه راکوي. څه مطلب؟ زما وجود کې الله پاک هغه طاقت پیدا کوي. د دې 3 توجیحات دي د حدیثو چې زما د خوراک ضرورت نه راځي، نه مې اوبو ضرورت راځي، ماله خدای راکوي. او تاسو به نه کوئ، تاسو به روجې ماښام به خامخا به ماتوئ. د هغې د پاسه به صحابو دا خیال وکړه چې دا رسول الله مبارک چې مونږ منع کوي دا تشریعي منع نه ده، دا اسې په مونږ باندې یریږي او مونږ سره مینه ده، نو ځکه راته وایي چې داسې مه کوه. بیا به یم تپوسونه کول چې صاحب مونږ کولی شو او مونږ له اجازت راکړي. په څنګه دا صحابو داسې عمل کو. دا ما چې ته کوم صحابي حضرت سلمان او حضرت ابوالدرداء، دا حضرت سلمان د حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه ملاقات لاله ګوره. نو پخوا د حجاب د آیاتونو د پردې د آیاتونو نازلېدو نه مخکې به خلک یو بل کور ته تلل، او په اجازت به تلل، بې اجازته به نه تلل. د مخ دا پرده نه وه، د مخ پرده، دارنګې د لاسو پرده، د خپو پرده، د سر پرده، دا به نه وه، نوره پرده به وه. اوس لکه سین چې دا ماما د خورۍ که رځي یا تره د رویرې که رځي، دقسې به یو بل کره تل د عام خلک هم. نو چې دی لال هلته کې د هغه ملاقات لا، نو د هغه بیبي جامې خشته نه وې، ښکلې نه وې. او قانون د شریعت دا دی چې کله سړی په کور کې دننه وي، نو ښځه به ښکلې جامې چې خشته جامې به اچوي. بدرنګو جامو کې به ښځه بلکل نه ګرځي، دا به پوواړه نه ګرځي، پودله به نه ګرځي، ښکلې جامو کې به. که خاوند دې په سفر وي بیا بېله خبره ده، خو که خاوند دې په کور کې وي، دا به شکل هم خشته ساتي، دا به جامې هم خشته ساتي. نو چې هغې ته یې وکتل ام الدرداء ته، د حضرت ابوالدرداء بیبي ته، نو دا هغې جامې داسې خیرنې غوندې وې او وجود یې هم داسې صفا پاک کړی. نو ودي دا ولې مالی اراکې متبذله، د تا څنګه وینمه چې جامې او دا دې داسې خیرنې غوندې چولې دي. او ته څه وایي؟ لکه په پوه شو مطلب دا دی چې خاوند د کور کې دی، په شریعت ولې عمل نه کوي؟ ښکلې جامې ولې نه اچوي؟ خاوند مخکې ورته وایي. او ته وایي ستا ورور چې دی ابوالدرداء، د هغه په دنیا کې ساجت نشته، د هغه نه بیبي ته حاجت ته نه بل ساته، نو کار به سره چې جامې خشته چې موزان ډولې کو. دا خبره خو یې نوټ کړه چې د ماسخوتن ډوډۍ خو وخوړله، نو سلمان ته وایي ته وده شه او ابوالدرداء په مصله ودرېد خپل لمونځ کوي. وایي دا څه کوي؟ وایي لمونځ کوم که نه؟ وایي سمله نو سمیله. چې اخري شپه شوه تهجد ټیم را پیسه وایي پاسه اوس لمونځ وکړه. نو لمونځ یې پې وکړه. نو بیا ورته حضرت سلمان فارسي څه وایي؟ ورته یې وایي ګوره ان لنفسک علیک حقا، ستا د وجود پتا حق دی، نو خوب به ورکې. ان لعینک علیک حقا، سترګو در باندې حق دی ودکې به. ان لزورک علیک حقا، د ملاقاتي در باندې حق دی، روټۍ به ورسره خورې. ان لزوجک علیک حقا، د خپلې بیبي در باندې حق دی. آت کل ذی حق حقه، هر حقدار له خپل حق ورکړه. دا څه کوي؟ بیبي سره
ملاویږي دا خو شریعت ته ثواب دی پکې د شپې خوب هم کوه هغه بس چل کو د ورځې روژه او د شپې منځونه د ورځې روژه او د شپې منځونه دې ته شوق وایي سار دواړه لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حضور پاک ته یې الوي هغه صدقه سلمان چې څه ویلي دي بالکل یې تدروس ویلي دي د ښځې در باندې حق دی د شپې هغې هم ټیم ورکوه د سترګو او د وجود در باندې حق دی نو خوب هم ورکوه او روجې م یو شان مه نیسه قسم په خدای صحابه براتل بیا راته قسمیان ویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو الله رسوله مونږ خو ټول عمر روجې نیسو او نیوي شو یې نه به کوئ ټول عمر به روجې نه نیسئ بیا به صحابه وی څنګه به کوو رسول الله مبارک فرمایل 2 ورځې کوجه کې بلکې لاول ورته څه وایي وی د عاشورې روجه نیسئ او هره میاشت کې 3 روجې نیسئ عاشورې روجه او هره میاشت کې 3 اسلامي میاشت 14 14 15 داسې شوله که چې ټول عمر روجې ونیولې وی نه صاحب نیوي شو وی ښه د ګل هم نیسئ او د زیارت هم نیسئ پیر جمعرات د هغې هم نیسئ وی نه صاحب زیات نیوي شو بعضې صحابه به وی وی ښه 2 ورځې کوجه او 1 ورځ روجه نه زیات نیوي شو وی ښه 1 ورځ روجه او 1 ورځ کوجه دې ته صیام داودي وی داود علیه السلام به دقسې روجې نیولې د دې نه بهترې وی نشته د دې د پاسه یو صحابي سوال وکړو زه د دې نه ښې نیوې شم مال اجازت را وی ښه د 2 ورځې روجې نیسه او 1 ورځ کوجه کوه دې ته شوق وایي یاد وساتئ زما وروڼو 2 خبرې درته کوم 2 یو دا چې ستا یو معشوقي او هغه معشوق تا ته وي په دې انور ودرېږه رښتیا وایه ته په هغه انور ستړی کېږي نه چرې به هم نه ستړی کېږي چې ستا د خوښې یو کار وي د خوښې کار څه دی زه دې اوس په لنډه باندې پوه کړم دغه دی د وړو ټرک راغی او د کنټرول وړه دي څونه ساعت ورته په پلین کې ولاړې که نه پاسپورټ چې جوړی څونه ساعت پلین ولاړې شناختي کارت چې جوړی پنورم څونه ساعت ولاړې ولې او تنګېږې م نه اشي سره دې مینه ده نو مونږ سره دې مینه نشته که مونږ سره دې مینه وه نو په شوق بیا دې مانځه ته م ولاړه دی جنت سراسې وی بالا خدای جنت او مالا خدای جنت مینه نشته که مینه دې وه نو شوق سره بیا مانځه ته ولاړ وی او دویمه م وره دویمه سره دویمه دا چې مونږ ناجوړه یو خفه کېږم چې کوم سړی بیماري او دا خولې ترخۍ تبی وي نو که هغه له پیرني م ورکوې نو دا راباندې ترخه لګي هلکه ته دا حلوا وخوره لرې که ترخه لګي ته دا غوښه وخوره لرې که ترخه لګي نو پیرني او حلوات خوږه ده ترخه نه ده خو د وجود کې فرق دی او چې کله د تبه ښه شي او خولې برابر شي ته کېده ورته یو پلیټ حلوا ته کېده چې پته راته وسولېږي چې د اول نه اخره پورې خوري او که نه خوري پلیټ خو ځکه یې چې که دې په کاټوی هم رامنې شي نو زه به درې جوړم ته ولې دې ټیک دی نو وروڼو خفه کېږئ مه موږ روحاني طور مریضان یو مونځ ښکلی شی دی قسم په خدای تراویح ډېر ښکلی شی دی تهجد ډېر ښکلی شی دی ولې ښکلی دی الله پې خوشحالېږي ولې ښکلی دی الله پې خوښېږي ولې ښکلی دی جنت پې حاصلېږي لیکن موږ ورته ناجوړه یو خدای دې مونږه جوړ کړي ذکر کوئ تلاوت کوئ نو جوړ به شئ حرام مه خورئ د حرامو نه ځان ساتئ نو جوړ به شئ انشاءالله